د کرکټ نړیوالې شورا د لوبې د چلند کوډ یا کوډ اف کنډکټ فار پلیئرز اینڈ پلیئر سپورټ پرسونل له مخې د لوبغاړو د ناسم چلند لپاره ځانګړي اصول جوړ کړي چې د لوبې د وقار، درناوي او نظم ساتلو لپاره اړین بلل کیږي. دا کوډ 4 درجې لري. لومړی درجه سپکه سرغړونه. د بیلګې په توګه ناسمه اشاره یا ژبه، د لوبڅار پر وړاندې قهرجن بدني حرکتونه لکه لاسونه پورته کول یا نارضایتي ښودل، نرمه نیوکه یا اشاره چې د لوبڅار پریکړه بې عدالته ده یا له خوشحالۍ زیات غبرګون ښودل. جریمې د لوبغاړي له میچ فیس 15 یا 50% کسر او رسمي خبرداری. دویمه درجه منځنۍ سرغړونه. د بیلګې په توګه د لوبڅار سره شخړه کول یا غوسه ښودل، د پریکړې پر ضد د قصدي نه منلو غبرګون، مثلا له میدان نه د وتلو ځنډول، فحش یا توند الفاظ کارول. جریمه یې تر 100% پورې د میچ فیس کمښت او د 1 یا 2 لوبو بندیز. دریمه درجه سخته سرغړونه. د بیلګې په توګه د لوبڅار سپکاوی یا توهین، فزیکي تماس یا د نیت له مخې د دې هڅه کول او د لوبې د نظم ګډوډول. جریمه یې د 2 لوبو بندیز او سخته څیړنه. 4مه درجه ډیره جدي سرغړونه. د بیلګې په توګه پر لوبڅار فزیکي برید یا قصدن تاوتریخوالی او ډیره ښکاره بې احترامي یا بدنامي. جریمه یې اوږدمهاله بندیز او له لوبو موقتي یا دایمي منع کیدل. په ټوله کې یا د جریمې د میچ ریفري لخوا ټاکل کیږي او د لوبې د قواعدو، راپورونو او شواهدو پر بنسټ پریکړه کوي. د جریمې ټاکلو بهیر داسې وي که لوبڅار، آنفیلډ امپایر یا ټي وي امپایر د ناسم چلند پیښه وویني، هغه راپور کوي. دا راپور بیا میچ ریفري ته ځي. میچ ریفري یو بې طرفه لوړپوړی چارواکی وي چې د ICC له لوري ټاکل شوی وي. نوموړی بیا د لوبڅار د راپور، د لوبې ویډیويي شواهدو، د لوبغاړي غبرګون یا وضاحت او ممکنه مخکینیو سرغړونو پر بنسټ جریمه ټاکي او پریکړه اعلانوي. دا کیدای شي یوازې خبرداری وي، د میچ فیس جریمه او د 2 لوبو بندیز وي. که سخت جرم وي نو ICC ته راپور ورکول کیږي. په همدې حال کې د لوبغاړو د چلند د تعقیب لپاره د نړیوالې شورا لخوا د ډیمریټ پوینټونو سیستم هم کارول کیږي چې وړاندې د 4 یا د 7 درجو له مخې لوبغاړو ته ورکول کیږي. دا پوینټونه د 24 میاشتو لپاره حسابیږي. که په دې موده کې یو لوبغاړی 4 یا پورته ډیمریټ پوینټونه ترلاسه کړي نو دای سزا ته لاره هواروي. 4 ډیمریټ پوینټونه، یو ټیسټ، 2 محدودې وریځې لوبې یا د 3 شلوریزو لوبو بندیز لري. دغه پوینټونه له سرغړونو سره تړاو لري او د سرغړونې له نیټې تر 2 کالو یا 24 میاشتو پورې فعال وي. او په پای کې د افغان لوبغاړو سرغړونې او ډیمریټ پوینټونه. که څه هم افغان لوبغاړو تر اوسه په لوبو کې سختې او جدي سرغړونې نه دي کړي، خو کله ناکله له ځینو لوبغاړو د لوبې په حساسو شیبو کې لومړۍ درجه سرغړونې کیږي. تر اوسه راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، مجیب الرحمن، نوین الحق، اصغر افغان او یو شمیر نور افغان لوبغاړي د خفیفو سرغړونو له امله د لومړۍ درجه غالباً 15% میچ فیس جریمې سره مخ شوي دي.